دغه غونډې چې دا کله چې دا دلته جنګ و نو دې غونډې باندې تقریبا 50 کسانو یا صحابه چې هغې سره غشي او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغې ته وویل چې تاسې دلته ودرېږئ تاسې مه راکوزېږئ. السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ، ارام اوسئ. ملګرو راغلي یو د احد غر ته. دا هغه ځای دی کوم ځای کې چې د احد غزوه یا جنگ شوی چې په هغې کې ډېر زیات صحابه شهیدان شوي وو. نو دا ځای چې دی زه به دا کیمره واړوم، کیسه به هم درته وکړم، دا کیمره به زه واړوم. صحیح ده؟ دا چې دی جبل احد دی، صحیح ده، یا د احد غر دی. او بیا دغه جومات هغه صحابه چې دلته شهیدان شوي دي د هغې په احترام جوړ شوی دی، ته د شهداو جومات ورته هم وي چې ډېر زیات خلک ورته اوس راځي دې مسجد ته. او دغسې چې تاو شي دغلته دغه وړکې ونې غونډۍ ده، دې ته د غشو یا جبل روما ورته وایي، د غشو غر. دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې کله چې دا کفار مکه چې وو قریش د دې احد د غزوې نه مخکې مسلمانانو سره جنګ وکړه چې هغې کې غټ شکست وخوړو. نو هغې کې ابو سفیان چې دی هغه واپس نیت وکړه چې په مسلمانانو باندې بیا د سر نه دی حمله وکړي. نو دلته چې کله راله د دې احد ساحې ته هغې راتله مخکې نه، او هغې ډېر هم وو دی د کفار مکه تقریبا 3000 کسانو مسلمانان چې وو صحابه او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره دی ټول تقریبا 200 کسان جوړېده. نو دغه غونډې چې دا کله چې دا دلته جنګ و نو دې غونډې باندې تقریبا 50 کسانو یا صحابه چې هغې سره غشي او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغې ته وویل چې تاسې دلته ودرېږئ تاسې مه راکوزېږئ تر څو چې درته معنی ویلې، ځکه چې دشمن د شاته نه حمله ونه کړي. نو کله چې دی دغه وکړه د کفار مکه چې د باوجود دی چې هغې ډېر هم تقریبا 3000 کسانو شکست خوړلو ته نږدې شو، نو هغې په شا تګ وکړو. چې په شا تګ یې وکړه دلته هغه صحابه چې 50 چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موظف کړي چې تاسې په هېڅ قیمت دغه غونډۍ نه پرېږدئ، دغه غونډۍ دا چې زه په اوس روان یم د دې نه به تاسې نه راکوزېږئ. نو کله چې دا کفار مکه شاته په حرکت شو نو دوی ویل چې زه دی خو وتښتېده، کفار لاړه او دی لاندې راکوشو، خپل موقعیت یا مورچې پرېغوسته چې دا د غنیمت مال راغونډ کړي. دغه وخت کې خالد بن ولید رضی الله عنه چې دی هغه له اسلام نه راوړی، هغه هم قریشو سره کفار مکه سره یو ځای، هغه هم دغه جنګ کې هغه د شاته نه پلان درلوده چې حمله وکړي. هغه چې کله ولیدل چې دغه د مسلمانانو خو دا د کوشلو دا مورچه پرېغوسته نو د شا نه حمله وکړله او په هغې کې مسلمانانو ته ډېره زیاته صدمه ورسېدله. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تره حمزه رضی الله عنه چې دی هغه ډېر هغه هم پکې شهید شلو، او هند چې ورته ویله نو هغې هغه وحشي هغې یعنې د ده دا جګر یې راویستلو، پلان یې درلود چې ویې خوري چې قصد یې واري، دومره ورته په کار وه. خپله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې دی یو غاښ پکې هم شهید شلو او دی پکې په تندي باندې لږ زخمي شلو. نو دې کې چې دی شپېتو نه تر 80 پورې مسلمانان چې دي هغې پکې دغه شوي وو، دا شهیدان شوي وو. او همدغلته لاندې چې دی د هغې د قبرونه هم دي، هلته به هم لاندې زه ورشمه. ګورې چې دا دې رانږدې کړمه درته، دغه ګورې دغه خپله هدیره ده ښه، دې ته زه اوس خپله لاندې ورځمه. صحیح شوله؟ راځئ چې لاندې ورشو، لاندې به درته وښیم. د احد غر دی شاته، د احد نوم خو به هم ډېر اورېدلی. دغه هدیره ته دا دې راړو ورته. دا چې دي دغه صحابه او قبرونه چې دي همدغه ځای کې دي. دغسې ګورې ورته یو شی دی چې دلته یې لیکلي هم دي، په څو ژبو کې یې لیکلي، حد اقل نه پوهېږم یو 15 ژبو کې خو یې لیکلي دي چې دغسې دا قبرونو ته چې ورځئ زیارت یې کوئ، ښه خبره ده، دعا ورته کوئ دی ته. نو دې نه څه مه غواړئ، په اسلام کې غوښتل یوازې د الله نه دي، یوازې الله کولی شي
چې تاسو ته څه درکړي او دعا که کوئ د الله نه کوئ نو بنده څه نشي کولی. دا ډېر یو ښه میسج و زما خوښ شو چې هلته ډېر غټ غټ بورډونه لګولي وو او دا یې پکې لیکلي وو. نو اوس به ورشو دې مسجد ته. دا د مسجد شهدا چې دی خپله په دغه احد کې دې ته به اوس ورشو. دغه دی دا لاره ده مسجد دلته جوړ کړی دی. خلک راځي دلته یو 2 رکعته نفل لمونځ کوي د شهیدانو ته دعا کوي. ماشاءالله ډېر غټ مسجد یې جوړ کړی ورته ها او نه پوهېږم ډېر ښایسته خوشبویي ده پکې. هر رقم ماته چې دغه کړي دي خو ډېر یو زبردسته یو ښایسته خوشبویي ده پکې. هغه د ریلونه دي قرآن شریفونه پکې پراته دي دلته هم پراته دي. موږ هم یو 2 رکعته نفل لمونځ ورته وکړو چې موږ تاسې خو په احادیثو کې د مولایانو په کیسو کې د دغه ځینو باره کې هم ډېر اورېدلي دي او نږدې نه خو طبعا موږ تاسو نه راغلي. څوک چې حج ته یا عمرې ته راشي هغوی دا ګوري. نو دا ډېر یو عجبه اکسپیرینس دی ملګرو او مول چې تاسو سره هم شریک کړم. نو خوښ اوسئ ملګرو انشاءالله د بل ځلې لیدو په هیله. مننه.